ورونو دې کې شک نشته چې قرباني دا یو ډیر لوی عمل ده، خو ګوره دا یو څو شرایط هغه دې لپاره ضروري دي چې په ما او تا کې به موجود وي. بعض تعلق د ما او تا سره ده او بعض تعلق هغه د څاروي سره ده. نو ما او تا ته اولینی شرط لکه ډیر انسانان داسې دي هغه قرباني کوي خو د دې نه خبر نشي او دې باندې اړ توجه نه ورکوي. اولینی شرط ورونو دا صرف قربانی نه، د هر عمل د قبولیت لپاره د ټولو نه اول غم چې مونږ کوو هغه به د الله د توحید غم. توحید عقیده دا به د ما او تا کلکه او مضبوطه وي. که توحید عقیده ډاوډول او کمزوري وي وروره بیا عمل کار څومره غټ شي ګوره الله پیدا پاغي باندې نه مرتب کوي. توحید اولینی شرط ده، ما او تا ایمان اسلام اولینی شرط ده. صرف قربانی نه بل هر عمل لپاره او قربانی ما او تا ته را روانه ده. توحید دا به اولینی شرط وي. کنه ډیر غټه خرچه ډیر لویه خرچه کوم تاسو وکړو بلکې زر قربانی وکوم الله نه قبلوي. دویم شرط وروره هغه اخلاص ده، صحیح نیت ده. ما او تا قربانی به څه دپاره وي؟ دا نه چېرې ټول خلک به غوښې خوري او د مونږ ماشومان به غوښې نه خوري، یا به خلک راته بیا وایي چې هلکه تا سره دومره مال ده او ته ګوره قرباني نه کوي. نور نیتونه به په دې کې نه وي، خالصتا لله. دا قرباني به دې دپاره کوو چې وروره دا غوښې دا وروستو خبرې د چا پیغور دا وروستو خبره ده چې موږ نه په باندې الله راضي شي، ځکه دا ډېر لوی عمل نه دا قرباني. نو دویم شرط دا به د الله د رضا وي، ځکه چې صحیح نیت نه وي بل نیت په دې کې راغله نو عمل ضایع کېږي. حدیث مشهور حدیث انما الاعمال بالنیات. د اعمالو دار و مدار د هر عمل کې کوي هغه په نیت باندې ته به کتل شي د سړي نیت څه ده. نورونو ځان کې به کوشش کوو د اخلاص کوشش دا شرط ده د قربانۍ لپاره. ما او تا قرباني به الله قبولوي. او دریم شرط ورونو هغه دا ده چې مال به ګورئ حلال مال وي، حلال نه وي. الله به مالونه اول د مال غم وروستو بیا د لګولو خرچ د هغې غم ده. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله طیب، دا یاد وساتو چې الله پاک ده، لا يقبل الا طیبا. الله په خپل پاک ده نو پاک قبلوي. مردار حرام مال الله نه قبلوي. ان الله ځکه الله پاک ده، پاک الله قبلوي. وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. الله انبیاء علیهم الصلوات چې نبیانو ته کوم امر کړی ده، کوم حکم انبیاء ته دا مؤمنانو ته هم کړی ده. دا د مؤمنانو لوی شرافت ده چې الله کوم امر حکم انبیاء علیهم السلام ته کړی ده هغه امر الله رب العالمین مؤمنانو ته کړی. انبیاء علیهم السلام ته سورہ مومنون کې الله فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. موئے رسولانو پاک خوراک کوئ عمل نیکو. عمل نیک ورستو ځکه ذکر کړی ده چې اعمال پاک وي عمل به بیا قبلېږي وروره. اور رسولانو نه بعد مومنانو ته الله څه فرمایي سورہ بقرہ کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے مومنانو چې ما څه درکړي دي پاکو نه د هغې نه خوراک کوئ. نور شرایط چې دي هغه د څاروي سره متعلق دي. تاسو ته الحمدلله پته هم د هغې بیان هم شوی ده چې څاروی به مونږ څنګه څاروی ګورو. نو فزیکل طور باندې النبي صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه به مسنه وي. بخاری مسلم کی روایت ده رسول الله فرمایي لا تذبحوا الا مسنه. تاسو به څاروی ذبح نه کوئ الا مسنه مگر چې مسنه وي. مسنه څه ته ویلی شي؟ عام لغت د عربی چې دي چې ډکشنري دي هغه وایي چې مسنه هغه څاروي ته ویلی شي چې هغه د پیو غاښونه غورځولي وي چې دا وغورځوي دا مسنه شو. کالونه به یې نه شته چې یاره جي دا خو د مونږ حساب کړی
غټ اختر نه مخکې پیدا ده 2 کالو ده نه دا ډیره اهمه خبره ده نو زه ته په باندې پیسې ورکوم کنه موږ دا څاروي څوک دی الله په نوم باندې نه راکوي کنه نو پکاره چې بده کې خطا کیږم خو شي پیدا یو ځای کې پکې شي کې شګ ده او زه ته په باندې پیسې ورکوم نو اسی راکوي څوک پکاره چې شګ نه پاګه قرباني وکړي چې الله ته بزان نږدې نبی صلی فرمایي الا ان یسر علیکم انکه پتا سو باندې سختی راغله سختی دوه قسمه ده یا دا چې انسان سره مال نه پیدا کیږي چې مسن واغله او یا دا چې ګرځي میله ګوره او مسن نه پیدا کیږي دوغه خای نه پیدا کیږي نو بیا نبی صلی فرمایي فتذبحوا جزعه من الظان بیا دې ګډو نه جزعه ادا ګډوي جزعه کې بیا اکثر دا وی چې یو کال پوروي مسکر بیا که دوغه خای نه وي ځکه اوس ملاوي کې نه یا تاسو سره مال نشته ده نو بیا یو کال ګډ شي یا باج وکي دومره قانون کړ چې شپږ مشته یو خ مزیدار وي نو پاغي باندې قرباني بیا وکا دا د عمر مسله ده دا د جسمانی لحاظ سره مسله ده او بل شرط پکې دا ده وروره چې اما او تا څاروي دا به د عیبونو نه پاک وي عیبونه حدیث کې کوم ذکر دی هغه نه به پاک وي هغه به پکې نیوي نو بیا به وروره دا د قربانۍ لپاره اهل ګرځي عبید ابن فیروز تابعی دا هغه فرمایي چې ما د برا ابن عازب دا د رسول الله صحابي هغه نه تاسو کو چې ما لا يجوز فی الاضاحی اے برا ابن عازب په دې قربانۍ کې کوم څاروي نه د جایز چې په قرباني نه کیږي نو ماته و فرمایي چې قام فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد او وی فرمایل واصابعي اقصر من اصابعه ایمو ما دا ګوتی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتی ما نه لوی غټه واناملی اقصر من انامله اما دې ګوتو دا بندونم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واړه دي خو رسول الله پورته شو وای فرمایل اربع لا تجوز فی الاضاحی سلور عیبونه چې زناور کی وی دا قربانی په دبانې نه کی او کوم عیبونه دي اولینی عیب دادا العوراء بین عورها اغړون څاروي چې دا غړون دواله بالکل ښکاروي تا ته پته لګی چې دا ډون ده نو بس په دبانې قربانی نه کی ډون سروانی دا لوی عیب ده د سروي د پاره یو دا سی وی چې زناور وي اړو پته لګی نه چې دا ډون دا وکنه بس خیره به دبانې قربانی کو نه چې ډون دواله ښکارا ده دبانې قربانی وکوا دویم المریضه بینو مرضها یو څاروي ته د پته لګی چې دا بیمار یو خدای چې پټه یو داسې بیماری په کیوي یا نه خراب ده چې زبر دې نو پته ولې دا خو یا نه خراب و یا بل یو اندام هغه خراب و دا قربانۍ لپاره بالکل نه چې دغه مرض کاروي ته د پته دا مریض دا څاروي نه جوړه ده په باندې قرباني نه کی او درې مې و فرمایل العرجاء هغه ګډ څاروي بینو ضلعها چې داغه خاره پته لګی چې دا خو ګډ ده نو په دې باندې قرباني مکوا کدا هر ځای ته ګرځیدای شي چې ګډواله ښکارا ده مکوا به باندې قرباني او څلورم وی فرمایل الکثیر التي لا تنقي اغا خوار او ټپ او ډیر بوډا څاروي چې په دې هغه کې هغه ګودا او مغز چې دا په دې اډوګو ختم شوی دومره کمزور شوی دا په دې باندې قرباني وکړه عبید بن فیروز دا وارد وی تو فرمای انی اکره ان یکون فی السن نقص برا ابن عازب تاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیان کړو دا بس مونږ ته منظور ده خو یره چې و څاروي غاخونه ماتي ماته دام بدلږي خرابانه نه لګي خو نه راکړي نو برا ابن عازب خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت مندلای و هغه د ډیره خاصه خبره وکړه چې ما کریه ته فداه عبید چې یو څاروي تا ته خو نه درکې ما خلګنه هو ولا تحرمه على احد بل چاونه به نه حرام وي شر نه پدې قرباني لګي یو څاروي غاخونه مات دي وکړي یو څاروي دا دغه د تاسو نه ډیر کیږي نو تاسو خلکو د دې جواب ورکړئ یو څاروي دا هغه د اتای وچ شوی دا وچ دی کنه چې دینه مریض نه وي بیمار نه وي په باندې قرباني کوه یو څاروي دا هغه ښکر مات دی کنه خو چې دینه بیمار شول بیا به باندې قرباني یو څاروي دا هغه نه لکې پرې دا
پرې دی کنه هغه چې بیمار شي ته بیا په باندې څاروي نه چې یو عیب پکې راشي هغه نه بیماری ته نشي بیمار شي نو بیا اوس یو څاروي دغه غاښونه مات دي عبید بن فیروز ته برای ابن عذب وی چې کتا ته خون نه درکوي صحیح ده کنه سړی دې ګوري چې ښه شی پیدا کی خاصتا او مزیدار شی پیدا کی ځکه که 1000 روپۍ لګي نو 2000 د په باندې خرج کی او کم از کم مزیدار شی چې څومره مزیدار وي او په څاروي باندې سړی بیا خرچه نورم وکي ځکه صحابه فرمایل چې مونږ به څاروي واخستو او بیا به موږ سربولو خوراکونه به باندې خوړلو ځکه دا ثواب دا او اجر دا چې سړی څاروي واخلي په هغه باندې خرچه کوي نو دا د لپاره اجر او ثواب ده او دارنګه علی رضی الله روایت کړي چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العين والاذن نبی زموږ ته امر کړی و چې څاروي تاسو اخلو ارزای کې څاروي څنګه نو دې دوه ځایونو ډیر تلاش کوا استشراف داري چې سړی پکې خط تلاش کوي خو کوشش کوي د څاروي په دوه ځایونو ډیر ګوري ان نستشرف العين سترګې خګورا والاذن وګونه د څاروي ګورا ځکه چې نبی هم دا امر کړی و چې تاسو به قرباني نه کوئ هغه څاروي چې هغه د مخې طرف نه دا هغه شلیدلې وي غوږ شان شلیدلې وي په پلنو شلیدلې وي ګول څاروي پای کوي په دې باندې قرباني مکو ځکه دا عیب د څاروي لپاره او دا څاروي اخستل نه دي پکار نورونو د دې شرایطو لحاظ کو